لوبه سره ګرمه شوه. تقریبا 300 نیزه بازان کې دا ټورنمنټ موږ شخصي په خپل لګښت باندې جوړ کړی وو. څلور سره 15 سره ورونه ان شاء الله تعالی دغه کوشش کوي ځوانانو سره ډیر بس دا د تیر ځل هم لومړی مقام ترلاسه کړی دی او دا ځل هم خپله ثمره د دوی په خپله او ټول مینهوال وویني. سلامونه او احترامات ډیرو درنو او قدرمنو کتونکو. خدای دې وکړي روغ جوړ خوشحاله او صحتمند به یاستئ. د اختر شپږمه ده او کله چې د میرویس کټوازي ټورنمنټ د نیزه بازۍ خلاصیږي هممهاله ورسره په یوسف خیل کې د یوسف خیل د ځوانانو لخوا د نیزه بازۍ یو بل شاندار او په زړه پورې ټورنمنټ په خودي سره په یوسف خیلو کې پرانیستل کیږي. د 2 ورځو لپاره ټورنمنټ جوړ شوی ده. 1 ورځ مخکې تېره شوې ده. 10 ټیمونو ته وخت پاتې ده. هغه به د فاینل لوبه کوي او په فاینل کې به د کمیټې لخوا دوی ته موټرسایکلونه ګټونکي ته او بایلونکي ته هم موټرسایکل ده. 3 جایزې دي. اول، دوم او دریم مقام لپاره جایزې دي. داسې څنګه جایزې ورکوي او څوک دغه جایزې په خپل نوم باندې کوي دا به وخت معلومه کړي. نو ځو مخکې له دې چې دغه برنامه شروع کیږي او د خلک فاینل ته رسیږي، خلک لمانځه وروسته راځي، لوبه شروع کیږي. معلم صاحب مې مخ ته ولاړ ده. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. معلم صاحب ګله څنګه د اختر مبارک دی؟ یا مخ دی الله فضل دی د ټولو خوشي سره اختر و. لکه مخکې چې تا اشاره ورته وکړه یو ټورنمنټ په مرکز کې جوړ سو چې هغه کړی و وزیرزي جوړ کړی و او دوم دا د یوسف خیلو د ټیم د طرفه جوړ سوی معاون خروټي جوړ کړی ده. یو موټرسایکل ده او تر 3 مقامو پورې جایزې دي. کور دې ودان چې مطلب ټول اختر دې په نیزه بازۍ کې تیر کړو. ټول په نیزه بازۍ کې دوستان و غر شایفات داسې ځوانان شته ماشاءالله. څنګه په خپل ټیم څومره اعتمادي یاستئ چې دغه فاینل والله د الله فضل د تیر کاله راسي تقریبا 3.5 موټرسایکل او 4 سیرلي مو ګټلي وو. 3.5 موټرسایکل د علي موټرسایکل هم څنګه ګټل؟ د علیم 2 ټیم هغه ووتل فاینل ته یغو وګټل لاتیم سره نیمه کلوب هم نه پیو کړ. موټرسایکل هم نیمه کو کوم پیسې سره هم نیمه. دا خبره ده. اس نه خلکو ته سوال پیدا کیږي چې موټرسایکل هم نه نیمه کړی. موټرسایکل نه نیمه کیږي. هغه خیرو کاکا یو ویډیو جوړ کړی دغه ورور سره جلا کیږي. دغه نه ده تامیم نه لوريږي. زه به دې پیسې ما دې ولا کول سره جلا کوو یو پای دې تای وای دې ما خوشاله یا دغه خو ډیر سپاره دي چې موږ ملګری دي سره جلا کېدل ته ورته ویل اول په دوستان سره جلا کوو. دا سپارو کارزن ما ته راکوي نور تاسو پوس واسطې پوس موږ دا سپاره سره هغه کوو پالو. ځینې خلک په دغه اصطلاح د ځینې خلک سپاره بولي، ځینې خلک نیزه بازان بولي، نیزه وهونکي ځینې څنګهوال بولي که نه. نو تاسې چاره اصطلاح ډېر نومونه لري لکه سړو تودو نومونه بیخي ډېر دي که نه. حاجي صاحب خدای مو خوشحاله کړه. له شرنې څو لوبډلې راغلي دي؟ د کرنې چې تقریبا 3 لوبډلې راغلي. یو د اتفاق ټیم یو د یاران کلب او یو د مرکز د زاولو. 3 سره ټیم 3 سره کوي ټیمونه دي خو بس مسله دا وسیلې له میدان سره نه ولګي.
یعنې د مرکز ښه ټیمونه دي په دې کې ویل نشته. خوشاله سي مننه کور الله وداسې دې وخت خیر راکړي. درکړي. خیر اوسه. دوستانو زه نورو ځوانانو سره هم خبرې کوو چې څه وایي. سلام علیکم زمره ولله څنګه وایاست ظالمان. سلامونه دوستانو، خدای دې وکړي روغ جوړ خوشاله یاستئ. د یوسف خیل او نظام بازان د تېرې ورځې سیالۍ ګټلې وه، همدغه بریالي ځوانان اوسې د وزیرزي خټوازي د نظام وهنې څانګې اتلانو. اوس دوی په خپله ټورنمنټ جوړ کړی. اول دې نوم راته ووایه، د ټورنمنټ څنګه هم جوړ کړی؟ اول ټولو ته سلامونه او نیکې هیلې. خپل نوم مې میرویس ده، د یوسف خیل ولسوالي اوسېدونکی. ډېر ښه میرویس جانه، اختر دې بختور. ټول اختر د تاسې هم لکه په نظربازي کې تېر شو. ټول اختر مو نظربازي کې تېر شو، لیدین خواته، او تاسو ټوله د اختر مبارکي وایي. خوشحاله اوسې. څومره وخت کېږي چې اس دې اخیستی ځان لپاره؟ یاره د مو خو پلرونه او نیکونو مسان لرل، او زه خپله باندې تقریبا یو 7 کاله کې سیاس لرم نظربازي او کوئ؟ نظربازي هم کوم. څو قسمه نظربازي کوئ تاسې؟ مو خو دلته اول لاین نظربازي کوو، بیا سیکشن نظربازي کوو، او بیا سنګل لاین نظربازي کوو. سنګل لاین دا 3 رقمه نظربازي کوئ. رسمي نظربازي تاسو لپاره څنګه وي؟ رسمي نظربازي دا 3 سره راونډ د رسمي نظربازي ده. د هغه وروسته مقصد موږ ډېره لاین نظربازي کوو او سیکشن نظربازي کوو. د دغه اس پالنه او ساتنه سخته ده اسانه ده؟ کور کې څنګه ساتي؟ چې څوک مقصد مینه ورسره لري او شوق ورسره لري، انشاءالله هغو خلکو ته ډېره اسانه ده. او چې څوک شوق او ذوق نه ورسره لري، هغو ته بیا لږ څه سخته ده. دوی وایي چې د دریو غواوو تر ساتنې د یو اس ساتنه ډېره مشکله ده. آیا او په خوراک او مصارف کې هم همداسې؟ تاسو وایاست؟ موږ خو مقصد دا څومره خلکو چې اسان درولي دي، دغو خلکو چې موږ ورسره کېنستي او معلومات مو ځینې کړی ده، تر غواوو ډېره اسانه ساتنه ده. د اس ساتنه تر غوا ډېره اسانه. کله خو به کور کې څوک والي نه است، خو خامخا حیوان د دغومره مشکل خامخا راځي. مګر لنګته خو ډېره مشهوره لنګته ده. خدای د هس پاور، دغه پاور هم د هس له زوره چې معلوم شوی ده نه؟ بالکل. نو دا خو چې سړی ووایي عاجزه مېرمن خو ووایي بیخي خو مېرمنې نه کوي، ډېری کورو کې مېرمنې نه کوي، نارینه یې په خپله باندې په خپله نظربازانې کوي. په خپله باندې نظربازانې کوي. دا خلک داسې کیسې کوي چې د اس تر غوږونو د جنت هوا لګېږي. دا څومره ثابته خبره ده؟ او دا کیسې تاسو ته چا کړي؟ دا خو موږ ته مقصد د موږ پلرو نیکو جدو دا کیسې کړي دي. او د اس یادونه په خپله انشاءالله په قرآن مجید کې هم راغلې ده. نو اس ډېر بختور شی ده. بختور شی ده؟ ډېر بختور. بس الله دې اس تاسو پورې بختور کړي. نو څنګه اوس په کوم پړاو ته رسېدلي یاست؟ اوس د موږ اول سیکشن په 80 نمرو کې ده، لومړي پړاو کې ده، او موږ ورپسې یو 40 نمرو کې، او دغسې د میست سیکشن هم موږ سره یو دانه مساوي ده. شرنیوال څنګه دی؟ د موږ وال د شرنیوال د 50 کې ولاړ دي. زه د اخیری وخت ستا انشاءالله یو راوند خطا کوي او دی وایي دغسې کیږي. ښه خبره ده. خوشحاله سي وخت راکړو. ژوندي اوسئ، قربان اوسم، هر کله راسئ. خوشحاله سي. دغه مخکې نظربازان به وو او د اوس د نظربازانو یو فرق دا د مات لږ خوند راکوي. مخکیني نظربازان به ډېر غټ صورتونه به وو، لوی عمر خلک به وو، نو اسان به ترې لاندې نه سوای تلای. اوس ماشاءالله ځوان خلک، کم وزن والا خلک اس ترې لاندې غټ آسان او ښه تیز هم ځي او اس هم نه ترې لاندې ستړی کېږي. مننه. کور ودان خوشحاله اوس. راځئ داسې ښایسته ځوانان جوړ اختر دې بختور شو. الله راس له برکت. الله راس تا دې ورشي جوړ خیر چای یو بخیر. خوشاله اوسه. دې خو درځه شکر قراری ده جمعاتو کې کلاو کې یا به خیر خیرته ته څنګه یې زره کوي خو بس ولا زره کوي خیر ثواب قرار نو علي شیر ده. علي شیر نزوهن لیدو ته راغلی ولا حلوه ته راغلی؟ یا هغه ته راغلی یم والا ته نه یم راغلی شوق یې وکړم او لیدو ته راغلی. د نظربازان دې ملګري سته؟ وا ډېر دي ماشاءالله دي. ما کله یو چکر نه درکوي؟ چکر راکوي. دا یو وخت نه یاره دا وخت چې دوی تیر چکر وکړي بعد تاسې راځه چې دوی چکر ته نه اس باندې کله سپور شوی؟ نه اس باندې تر اوسه زه نه یم سپور شوی. کله سپرېږه ډېر ښه ډېر خوند کوي. تر اوسه زه په سپور شوی نه یم. موږ دی نه چې دغه دې چې څوړی دي واچي او دغه یې کورو
سرچوړی واچوي د ویلې په سرچوړی اچوي موږ خواته سر نو کیای تاسو خواته سرچوړی یای موږ سرچوړی ورته یې سرچوړی باندې مطلب ډاریږي ډاریا زه وخت څومره عمر دی دا؟ یا به یو د 15 و یا به لږ ښه سالي که دا د څلوېښت ستاسو ورشه دا څلوېښت رنګ دې ماشاءالله تازه ده تغیر هم خوړل د تازه ده غاښونه دې ډېر بد خراندي نه غاښونه ماشاءالله دا ځوانان وایي چې دومره خوځده کې شته دا و دغه شي دا نو ولې دومره خوځده کې اوله دې ته زه ترواړه ولا که سر با خو مې اولاد دې نشته خبره کړه بیماري ده خو یې بشپاله پاکستان کې بیا ولګولې پروسه کال چې وزه مخته واجب ده وای که بس ژوند دې خدای درکړي ځوانانو ساعت سره تېر ده او ټوله ساعت سره تېر ده څه شی خوند درکوي ژوند ځوان خو دا ځوانان چې کرکټ کا او څانګې وږي دغه خوند په راکوي خپله چای نه دي کړلو وال نه یې لکس یا دې دغه ظاهره نه یې په ټوله یوسف خیل کې څوک در باندې ګران ده یو نفر راوش یوسف خیل کې دغه هغه ولاړ د په دا ډېر ګران ده سیف الله خپل دی ده خپل میم ده جماعتوال میم ده حاجي صاحب راست حاجي صاحب دوستانو دغه ځوان چې ده دغه حاجي صاحب حاجي صاحب د خدای راته ژوندی لري دغه تېره ورځ چې د وزیرزي د نیزه وهنې ټورنمنټ و د ده د نیزې هغه کوم سټایلونه چې وو ماشاءالله داسې په کوم طریقه باندې اس راوست پخوانی سپور ده او د دغه د نیزې وهنې سټایل ماته ډېر خوند راکوي زه بیا تاسو ته ویډیو در ښکاره کړم هممهاله تاسو ووینئ ویډیو ډېر خطرناک مې ژوي واخیستل که څه هم درېیم مقام یې خپل کړ له دارې وارې به څه ورسي دغه ټول حاجي صاحب خیر از موږ کوشش کوو چې ما د ټیم نفر چې اول مقام وګټي اول مقام کې جایزه هم غټه ده او غټه ده او بیا که دوام وګټي درېیم وګټي یې پوه شوې او که نه وګټي زه په مېلمنو خوشحاله کېږم چې دوی ډېر تکلیف کښلی چې هغه یې وګټي تا فکر دا ده چې دا څومره یو جنسي دا یو جایوالی دې موږ تاسو لپاره دا دې موږ ما تقریبا 10 کاله کېږي په دې ولسوالۍ کې د چا اس نوم ما واخیست زه په یو ولسوالۍ کې کوبلدان وم د شورویانو په وخت کې راکته شوم بیا ما په دې زبازي باندې شروع وکړه ما ولا لغه سره مخامخ شوې اوس دې ما خپل دا زړه د شل کلن ده هغه شی مې ساتلی دا زړه لکه د شلو کالو زه ټولو ځوانانو ته دا یم آسان واخلئ اسان سپور دې کوي ځینې وخت ورزش ته روزي ورسره زیاتېږي حقیقت زه درته یم چې ما خپله روزي اوس زیاته ته د دې د هغه د اصل وجه زیاته ده یا د ما روزي ورسره زیاته شوه ته یې د اصل وجه زیاته ټول اس خدای پاک دې ښه برق پیدا کړی ټول پیغمبران په دې سپر سوي دي جهاد یې پرې کړی دی دا ډېر یو تا د جهاد په نیت اخیستی والله زه چې بېګوی وایم زه ورته الله خیر کافر به په سر دی وایم او پاکستان اول د موږ دښمن دی اول زه ځم میدونو ته او که د اس د تورو وخت راغی ولا یې دوه ګزه ستوره لرم د پاچا سره یې ولا ووم ماشاءالله بل د اس رازغلیه نه ده نو ډېر د اس باندې د کېنستا سټایل ډېر خوندور دی داسې نیشه ناست یې زه د 4 کالو د عمر یم نو ما ته په خپله دغه زړه هوا راکوي زه سیان د 2 کالو یم ولا عدالت نورم ژوند زندګي درکړي خو هغه تا سر ډېر خوند کوي نه ده ډېر ښه ښکاري ډېر سر مې برېښي الله دې خوشحاله کړه نه وکړه الله دې ته ژوند ورکړي الله دې ژوند جوړ دغه ټول ما دعوت کړي دي سړي یو اس ولا په 1 لک روپۍ ما سره واخیست یو لکه مسافرۍ ته تللی ورونو ته مې دعوت کړم ما واخد اس واخد دغه سړي باندې مې اخیست سیف الله خوشم د خو بل ورځ یو څنګه خطا دغه خوسته ورسه کنه دغه خوسته زه خو د وخت پورې خطا کوم خوشحالي کوم ځان چې بل یو ویم خوند راکوي ته لکه هغه کرکټران چې وایي ګټلو بیلل مهم نه دي مهم دا ده چې موږ تاسو یو لوبه وکړو دا د موږ برکت چې دا دوره خلک ناشي دا خبره افغانستان وینو ډک شو باید موږ قطر ته ولاړ شو ټولو ملکو ته ولاړ شو الله ټولو چې کامیابي درته راوړم خوشحاله خدای په توکل سره الله دې ژوندی لره خوشحاله اوسه دوستانو ډېر ښایسته ځوانان دي ټول مشران دي او ټولو ډېر ښه اتفاق او اتحاد سره دغه ټیم جوړ کړی دا خلک یې دعوت کړي دي کور دی وداسې موږ به کوشش کوو چې دا سیستم برابر کړو زه نور نیزهبازي خواته به ورسو هغه به نیزهبازي به موږ وګورو وګورې دا تجارانو باندې غږ کړي تا ډېر پوست غږ دی ماشاءالله دا تجاران موږ ته لوبې جوړي صحیح ده جوړوي درته انشاءالله ځئ
سیف الله الله جوړ کړ یو داسې ځوان در پیژنو چې تل له خلکو سره همکاري کړې ده له ځوانانو سپورټ کړی دي که د سپورټ ډګر که هره برخه وي خو په خلکو کې ډېر فرق ځینې خلک ځان شو کوي ځان ښکاره کوي د دې په خاطر باندې زه یو له چا سره مدد کوم ځینې داسې خلک دي چې په غیاب کې له خلکو سره همکاري کوي دغه ځوان ما ته ډېرو خلکو را معرفي کړی دی اول خو دلته ښه راغلاست وایي ځوانه اختر دې مبارک شه او خوشحاله سو چې ومې لیدلې تاسې دې مبارک شه الله دې تاسې عبادتونه لمنځه شه قبول منظور وګرځوه موږ ډېر خوشحاله یو چې الحمدلله دلته خو یو امن ده او دا ماحول ته چې خلک راغلي ډېر پرې خوشحاله یو که نو تاسې هم ډېره مننه کوو خیر اوسې ناجي صاحب ډېر ښه زړه خاوند د دوی مشران ماشاءالله چې زه یې پېژنم له وخته او ډېره وخته راسې موږ له دوی سره وخت تېر کړی ده ورسره کېناستي یو ورسره ولاړ شوي یو دغه ټورنمنټ د چا لخوا جوړ شوی دی دلته په دې منطقه کې دا خو د خلکو ځوانانو له طرفه جوړ شوی خو مشر یې معاون صاحب خروټی ده ډېر ښه او داسې ځوانان تاسې ورسره همکاري کوئ خامخا به ورسره همکاري او یو مشر چې معلوم یو له شا دي بیا د نور همکاري ښه کېږي همیشه ورسره همکاره یو د خلکو ځوانانو سره هغه ځوانان چې لږ وسمن دي وس لري په خپله منطقه کې یا په خپل ولایت کې د دغسې ځوانانو سپورټ څومره مهم ده چې باید وي کړي ورسره ډېر مهم ده دوی نور هم تشویق کېږي نور هم کلکېږي سپورټ یې وکړي شه داسې دا ځوانان ډېر ښه سپورټ کوي شاه محمد مې څنګ ته ولاړ دی خو د دوی ولسوالۍ ته راغلي شاه محمد ولسوالۍ د شاه محمد ولسوالۍ ته راغلی یو شاه محمد ګله اول د اختر مبارکي شپږمه ورځ یم ده خو بیا هم اختر مبارک اختر مبارکي ټولو ملګرو انډیوالانو ته دغه اورېدونکو ته د راغلونکو ته ټولو ته وایو د پکتیکا ولایت ولسوالۍ یوسفخیلو او د یوسفخیلو په کلي کې ډېره زبردسته نیزه بازي روانه ده او د موږ میرزا کټوازی انشاءالله تعالی په دغه ټورنمنټ کې ډېره کوښښ کړی ده او ډېره خرچه یې کړې ده الله دې کور ودان کړي د والیبال د فوټبال د هر څه سیالۍ چې د یوسفخیل ولسوالۍ او د یوسفخیلو د کلي د انشاءالله تعالی برخه کېښي او مثال 4 سره 5 سره ورونه انشاءالله تعالی دغسې کوښښ کوي ځوانانو سره ډېر بس دا د خدای ورکړی که نه نو یوه دا خبره ده چې تاسو نتیجه یې ورکړې ده تېره ورځ مونږ ټورنمنټ یوسفخیلو ته راوړ اوس هم د یوسفخیلو ځوانان مخکښ دي اوس د یوسفخیلو ځوانان ډېر په مخ روان دي انشاءالله تعالی چې 80 نمرې لري او څوک 80 څوک 80 څوک 50 دغسې لري تاسو په یوسفخیلو کې تر ټولو ښه نیزه باز دی تا په نظر څه ښه نیزه وهي او تل د یوسفخیلو لپاره بریالیتوبونه ترلاسه کړي هغه به کوم ځوان وي ولا زموږ ځوانان خو ټول ډېر تکړه دي یو تر بل بدتر دي پسې بدتر نه بدتر خو د یو خو به معلوم وي که یو یروغ پر ځای کې یرو د یو آسونه هم ډېر زبردست آسونه دي او ټول ډېر مست دي څرنګه راپرېږدي نارې کې شاه محمد خدای راته بریالی لري ځوانان ماشاءالله ډېر په جوش کې د یوسفخیل لوبډله اوس چې موږ ورته ګورو مخکښه لوبډله ده تېر ټورنمنټ هم دوی راوړی و لومړی مقام او دریم مقام له دوی سره و داسې معلومیږي دغه حالاتو ته په کتو باندې کله چې د یوسفخیلو نیزهبازان آسان راځغلوي نو دوی چکچک ورته کوي په اول مقام کې دي شاید بل ټیم هم په 2 مقام کې اوسي نو بریالیتوبونه ورته غواړو دا د دوی هڅې دي د دغسې ځوانانو تشویق ده ورسره الله د دوی بریالي لري او انشاءالله ماحول یې ګرم کړی او ښایسته کړی ده موږ هم یو ساعت که تېر کړو الله دې ته ژوند ورکړي سره له موږ الله دې خوشحاله کړه خیر دې خوشحاله اوسه شاته اوس خلاص راځئ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اول خو تاسې ټولو ته ښه راغلاست یایو ټورنمنټ خو تقریبا د یوسفخیل ولسوالۍ د پکتیکا ولایت نو دا ټورنمنټ موږ شخصي په خپل لګښت باندې جوړ کړی و چې 22 ډلو ګډون کې کړی و د غزني په شمول باندې نو 22 سیکشنه راغلي وو او د اول مقام لپاره جایزه یو موټر سایکل او د دویم مقام لپاره موټر سایکل و او د نورو مشرانو لپاره او د دریم مقام لپاره کپونه او ټیسر پټکي دي نو دا ټورنمنټ کې 22 ډلو ګډون کړی ولو تقریبا نندارچیان خو تر 1000 هم ډېر دي دا تاسې په خپله باندې وینئ نو زموږ له دولته چې اول بیا له تجارانو چې زموږ دا هیله ده چې زموږ ټورنمنټونه راتازه کړي او راجوړې کړي چې دا ټول افغانیان خوشحاله وي او انشاءالله ښه ازادي لرو ښه فضا لرو کوم مشکل تخلیف نشته اسلامي امارت راغلی ده ټول نفرتونه ورک شوي دي ټول یووالی ده نو له تاسې چې دا هیله کېږي چې دغه کومه ویډیو یا کلیپ چې موږ تاسو ته درکړو دغه باید دغه تجاران او دغه دولت په غور سره وګوري او موږ ته دغه د نیزهبازي لپاره میدانونه
او کې لوبې ترتیب کړ. لوبې کتلو لپاره له پکتیکا مرکز او ډیری ولسوالیو څخه ځوانان راغلي دي، مشران راغلي دي، دغه لوبه ننداره کوي. نن حاجي صاحب هم په خپله له ډېره وخته بعد نیزهبازۍ لیدو ته راغلی، په خپله نیزهباز و. داسې دی ولې اس نه لري، هغه جلا خبره ده. خو اول حاجي صاحب اختر دې مبارک شه او بخیر راغلی. مننه له تاسو چې دلته راغلي یاست، یو تشریف هم راوړی. تاسو ته هم د اختر مبارکي یایو، ټولو مسلمانو ته یې یایو. نو دلته دغه لوبې ته راغلي یو. زه هم پخوا باندې ما دا لوبې کړې 10 کاله مخکې، 15 کاله مخکې. اسان به مې او شی به مې. اوس دلته دغه امریکایان رالو، 8 کاله بندي کړم، لا هر څه ووتل. ما زړه مې تور دی، نشم کولی. نو اوس راځم نندارې ته رالم، ننداره کوو. دغه زموږ دغه مشران، دغه د یاخیلو د کټواز مشرانو سره ناست یم، ډېر خوشحاله یو، ننداره یې کوو. حاجي صاحب د کومې لوبډلې لخوا راغلی یې؟ مطلب کومه لوبډله ډېره خوښېږي چې لوبه وګټي؟ یو خو یوه خبره ده که موږ یو کور یو، په یو کور کې 100 کورکي جوړوي، دا ماته خوند نه راکوي. یوه پکتیکا یو کور یو، څنګه څوک ښه محنت وکړي په ما ګران. مطلب دغه لوبډلې مینوال هو دغه مینوال. دا ساتنه سخته ده که اسانه؟ دا ساتنه تر 6 غواوو هم سخته. نو خو ډېری نیزهبازان وایي چې ډېره اسانه ده. هغه خو نه، دغه خو پلار او مور به دغه غلطوي چې دا درته په کور کې غوا نه درئ. هغه خلک د اسان واخیسته، زمینداري لري، او د غریبان دې نه اخلي. هغه د اقتصاد د چا کمزوري، هغه د اس نه ساتي. کله چې اس شون ونه ساتل شي دا به هم صحیح کار دا دومره دا خو ګوره سړی هغه بدن پیش کارېږي. نو اس چې ډنګر یې ښه ده که مزه یې ښه ده، ته شرنګه یې که بدرنګه یې صحیح ده. اس نه وساتي خو ډېر هغه لري. ته دا یې چې مطلب هغه خلک چې وس یې ولري او کاپیان شتمن خلک دې اسان واخلي. اس بیا نو بخت هم لري، بختو ده وادي. دلته یو کس کیسه راسره کوله، ویل یې زه ډېر غریب وم، اس مې واخیست او باد شوم. دا خبره څومره صحیح ده؟ دا خو الله یار چاته ورکړي. زه غریب وم، اس مې واخیست، نو بیا به نو ټوله خیاتي که غوجي و که تږي ول. نه 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 زه صحیح حاجي صاحب کور دې ودان. خلک څنګه اختر ولمانځي؟ اختر دې ګوره د خوشحالي په فضا کې و د شبخیلو په هغه کې د زه له کابله ما ځان راورساوه، دغه د خوشحالي په فضا کې چې ولمانځل شي. دا ډېره ښه لوبه ده، د کرکټ ډېره ښه لوبه ده، د والیبال ډېره ښه. خلک به نشو چې رامنې لاغه دا زمینې چې برابرې شي. له کابله له اولمپیک له ښه میدانونه دې ورته جوړ شي. اوس ګوره په دغه ګټ ګوره ځان ځغلوو. زموږ یو میدان نشته، خو میدانونه ورته جوړ کړي، په پکتیکا کې ورته جوړ کړي، په خرکوټ کې جوړ کړي، بل ځای اخر ته په کندو کې سره ځغلوو. دغه 3 ګزه پوټي دې ځغلوي. دا د چا کسر ده؟ دا د اولمپیک دی هغه کسر. مطلب دولت کمزوري ده. دولت دولت باید دغه ته پام وکړي، دغه سره د همکاري وکړي، د اسانو والو سره د همکاري وکړي، ښه همکاري دې وکړي. او دغه دود و عنعنات د موږ له پیښتو په درو چې ده، دا ښه لوبه ده. دا اسان موږ نه ورکوو، خو شتمن خلک دې واخلي، غریبان دې نه. شتمن دې واخلي، غریبان دې پیسپریږي. دواړو کار به جوړي. دوستانو زه نیزه وهنې لپاره د دې نیزه وهنې لوبغاړي په میدان باندې ولاړ دي. اوس کوشش کوي چې نوره نیزه بازي پیل کړي او دغه 6 لوبډلې پاتې دي. ځوانانو سره به نور هم راسه چې سبدا سم دوه خبرې بس بیا تاسو سره مشام وروسته غږیږو. نو اتي به زم درکته کېږم، نوره سیکشنونه شروع کېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. خیر اوسئ صاحب، کور ودان. یو کس والا، دوم چې خطا سوه، دریم چې خطا سوه، څلورم چې خطا سوه، څلورو نیزه وهونکو لوبې خطا کړ.
دا بیا د غزني زبازان دي څلور سره نه دا آسان لږ واړه دي خو مګر ښه خبره ده چې دوی راغلي برخه یې اخیستې ده بیخي ښه خبره ماشاءالله ماشاءالله ډیر ښه ډیر ښه ډیر ښه ها عمران ها تاسو هم خو ځای جوړ کړی د مالدی راځي ان شاء الله تعالی ستاسو نه سپخار وکړي حمید خان خو ډیر تکړه سره
ونسيب كده خطأت الكسل.
بری څه ځوانه مخته راسي. درې نمرې واخیستلې او اوس مقابله لوبډله به بیا هم کوشش کوي که چېرته دوی 4 سره نمرې واخیستلې نو دوی بریالي دي او که یې وانخیستلې نور به د پای ټکر ته ژغورل کېږي. اخري اساس پړاو او زبردست پړاو ده نو اخري شیبې دي. لومړی مقام هندي موټرسایکل لومړي ټیم ګټلی ده. په دویم او دریم مقام مقابله ده په موټرسایکل باندې 70 موټرسایکل ورکړي. هغه وروسته به که چا وګاټو دوه مقام کې پاته کېږي او که څوک پلس و دریم مقام ته به ځي. دوستانو دغه ځوانان چې دي تېر ځل هم لومړی مقام ترلاسه کړی دی او دا ځل هم انشاءالله لومړی مقام خو دی په دوه مقام او دریم مقامونه هم دی راوړي دي. سر په سر باندې د اختر ټولې سیالۍ دی خپلې کړې دي. مبارک دی درته، مبارک دی، خوشحاله اوسئ. ځئ ځئ انشاءالله نیس وړاځي دوه وړي صحیح ده دریم خپله ځئ ځئ جماله ولا کوچاله ولا خندا به سره جوړ راسه. ډېره زبردست او په زړه پورې سیالۍ ده. که چېرته نظبازان 4 واړه نژوې ترلاسه کوي دوهم مقام به ګټي او که چېرته بیالي اخري کپونو ته به وځي او موټرسایکل به د لومړي او دوهم مقام والا خپل سبخیل ولسوالۍ د اولمپیک د برخې نماینده مخته ولاړ د ځان به تاسو ته معرفي کړي او له هغه وروسته به بیا د لوبو په هغه خبرې کوو ځکه چې یو سیشن پاتې ده نو په 2 مقام باندې جنګ ده د دریم او د 2 مقام. که څوک بریا وړي هغه به 2 مقام ته او که څوک پاتې کېږي هغه به دریم مقام خپلوي. نو څنګه د لوبې په اړه که معلومات راکړې ول د کتونکو ته خپل نوم ووایه. ذاکر الله زکي یم د اولمپیک امریت لخوا د یوسف خیل سوالي ورزشي نماینده یم. دغه لوبې د
پکتیکا ولایت نیازوان د معین صاحب خروټي افغان لخوا مسؤلیت مالی مسؤلیت د په اړه د پلان راچول شوی دی. تقریبا 300 نیازه بازان پکې دي او 20 لوبډلې پکې دي. نو تر اوسه پورې چې د موږ معلومات لرو 3 سره لوبډلې چې مخکښ دي د یوسف خیل ولسوالي دی چې په دې کې اول د یوسف خیل ولسوالي د محمد ایوب کټوازي لوبډله ده او په دوم او دریم باندې د زیړګل کټوازي او د سالیوان کټوازي لوبډلو ترمنځ دا اوس اخیری لوبه کیږي. که دا لوبه مقصد درې میوې تر اوسه پورې سالیوان د اخیستې دي، که چېرته دغه څلور واخلي بیا زیړګل مخکښ کیږي دوم مقام ته او دوم مقام ته ځي، او که چېرته یې نه واخلي دوه واخلي یا یو واخلي یا یو هم نه واخلي بیا نو زیړګل مقصد دریم ته راځي، صالح محمد دوم کیږي. او دغه ډېر نندارچیان راغلي. دې خو راځه دغه وروستی پړاو هم د دوستانو وروستي پړاو باندې جنګ هم د تاسې دغه ویډیو هم دې خوا ته راسه ګورو، بیا به له زکي صاحب سره نور هم خبرې کوو. لوبه سره ګرمه سوه او دا هم د چا لوبه وګټله؟ صالح محمد راځه. صالح محمد دوه مقام ترلاسه کړ او دریم مقام کې دغه لوبډله پاتې شوه. خلک سره ګډوډ سو. دوستانو راځو اوس به هغه مراسم ترسره کېږي. مراسم وروسته به بیا ځو چې خپل کور ته خپل کاربارونه به کوو. ځوانان دې غورځي. شهر والبيض وزع شهر والبيض بشهر شهر والبيض بس بس سعدي صاحب بشار پور سوی د بشار په دغه غورځېدا باندې انشاءالله عزیز صاحب کور ودان شهر بلاد سلامونه څالو ووال د مشره منظم کینه په خلک نادر احترام وکړي شاته سي
مبارک مسا مبارک لا ښه مېله ده ډېره ښه دي جوش مېله ده یوسف خېله او د دې خپل افرادي قهرمان قومندان سرحدي صاحب ښه نري نري ځوانان خو دي راسه 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 حاجي صاحب ځان دور دور مخ ښه صحیح ده هلې راسه دور راغله واړوه واړه زلته صاحب بس وقت بدأت مخصوص برابر ولا خالده يا ولد دي خساته ولا دي جالسه كيرسه لا كيرسه ولا ديك ساعته حتى تقول لاري شور ما سره کوي نیزه بازانو په دې کې ګډون کړی و 300 نیزه بازان بیخي په اندازې زیات نیزه بازان دي
وویشت د غزني د ولایت د کټواز سیمې د یوسف خیل ولسوالي د مرکز کرنې ټولو ټیمانو ګډون کې کړی و. خو په دې کې وویشت لوبډلې والي تر ټولو د خوشحالي خبره چې دلته دا هغه دا ده بیا د یوسف خیل د ځوانانو او د یوسف خیل د ولسونو لپاره چې زموږ درې سره لوبډلې مخکښ کولې. اول درجه، دویم درجه او دریم درجه لوبډلې چې وې دغه درې سره د یوسف خیل ولسوالي دي تر ټولو د مخه. تاسو یو څو نور شیان وایم. یو اول مخکښ لوبډلې تاسو تر ټولو مخکښه ده او په اول درجه کې راغلې ده، هغه ته هندي موټرسایکل په نظر کې نیول شوی ده. او دویمه لوبډله چې ده هغه ته بیا 70 موټرسایکل په نظر کې نیول شوی ده. او درېیمې لوبډلې ته بیا کپونه په نظر کې نیول شوي دي. بله خبر دا ده چې اول لوبډله چې کومه ده هغه به نو د وروسته به یې اعلان کړو، اوس به یې ور اعلان کړو، د محمد ایوب کټوازي لوبډله ده. دغه مخکښو لوبډلې وه چې تر ټولو زیات میوې اخیستې وو د محمد ایوب کټوازي لوبډله وه. او دویمه لوبډله بیا د صالح محمد کټوازي لوبډله وه. درېیمه لوبډله چې وه واجي صاحب سیډیګل کټوازي د میچ کلي ده د هغو لوبډله وه. ډېر خوشحاله یو د یوسف خیل ولسوالۍ نیزه وهنې لوبغاړو څخه چې دا رقم کوم پراخ ټورنمنټ یې په لاره باندې اچولی و. همداشان له مېلمنو چې ډېر خوشحاله یو چې دلته له موږ سره په ټول هغه کې نیزه وهنې خوشحالۍ کې ګډون کړی و. همدارنګه له نورو ولسونو چې ټولو چې ډېر خوشحاله یو چې دلته یې په دې لوبډله کې یا په دغه لوبه کې له موږ سره ګډون کړی و. کور یې ودان هرکلی ورته وایو. انشاءالله الرحمن په آینده کې به هم د کټواز سیمه یوسف خیل ولسوالۍ ټوله د کټواز سیمه تر دغو ډېر لویو ټورنمنټو شاید اوسېږي. انشاءالله الرحمن موږ ورسره ولاړ یو، موږ ورسره همغږي یو. بیا هم هغو لوبډلې ته چې بریا یې ګټلې ده مبارکي وایم ټولو لوبډلو ټولو ګډونوالو ته. دویمې لوبډلې ته یې مبارکي وایم، درېیمې ته. او هغه لوبډلې مېلمنې لوبډلې چې راغلې وې او بیا هم بریالۍ شوي نه دي هغو ته راتلونکي کې ښه چانس غواړم. نور کور مو ودان، هر کله راسئ، راتګ هم په لیمو. ومن الله توفیق. اوس وخت را رسېدلی ده، هغه د انتظار شېبې چې هغه کم او لوی ځوان او سپین ږیری یې په انتظار وو. انشاءالله هغه شېبې را رسېدلې دي چې اوس به د هغو کوم محنت یې کړی ده او تکلیف یې کړی ده د هغو انشاءالله خپله نتیجه خپله ثمره به دوی په خپله او ټول مینهوال وویني. بیا محمد ایوب ته مبارکي وایو. بیا فریدي دا ویاړ د ټولې پکتیکا ده، بلکې دا ویاړ صرف د یوسف خیل نه ده، دا ټول د افغانستان ده. لکه نن چې څنګه د دغه منطقې ولسونه په مخ کې خوشحالي په خولو خندا راوستله، انشاءالله لرې نه ده چې سبا به په نړیوال جام کې لوبېږي او ټول وطن او زموږ دغه اسلامي امارتي بیرغ به په نړۍ کې ځلوي. دا هغه ځوانان دي چې دوی نن د خپل سر په بدله نیزهبازي داسې اسانه لوبه نه ده. دا سر او مال هر څه پکې په دې کې شي، ځکه هر ساتنه چې په کور باندې ولاړ یم په هغه باندې مصارف کېږي. دا دی نه ده لکه موټر چې په کور ولاړ او مصارف نه لري. نو دغو ځوانانو اصل په خپله ساتنه ده او بیا اصل په خپله ورخېږي. په دې خاطر ورخېږي چې د ما کاکا، د ما تره، د ما ورور هغه خوشحاله شي. او ځکه چې دغه لوبه چې ده، دغه لوبه الحمدلله موږ نه بهر نه ده راوړې، دا هم په خپله استخراج کړې ده. دا زموږ عنعنوي لوبه ده، دا زموږ کلتوري لوبه ده. سرمایه‌دارانو نه موږ باید په دې باندې سرمایه ګزاري وکړي، ځکه دا زموږ تاریخي لوبه ده او دا یوه اسلامي لوبه ده. دا یوه داسې لوبه ده چې انشاءالله تر اخره یې په خیر کې سړی پکې ګټي. نو دا یوه د خیر لوبه ده، دغه ته پرمختګ ورته کول دا زموږ د تجارانو کومک ته ضرورت ده، دا زموږ سرمایه ګزارانو ته ضرورت ده چې په دې سرمایه ګزاري وکړي. نو زه
لا بيتك كتير راوني شاوخوا ميدان النور هلته بلب سره اخیستی اوس دا ماما چا ولاکه دا بل دوه مکان چا ولاکه هغه هم دی د دوه مکان دغه Ya dün çınayı son. ډېر ښه ویډیوګانې ویې واره دې چې هغه وکړي ویې وایي ولاړه ده